دا د لوګر ولایت د کرکټ لوبغالی دی. دلته نن د دې ولایت د مرکز ترڅنګ د شپږونو ولسوالیو تان ځوان لوبغاړي راټول شوي او د لوګر کرکټ امریت ترې د 14 کلنو کم عمره لوبډلې لپاره د کرکټ لوبې ازموینه اخلي. د لوګر د کرکټ امریت مسؤلین وایي چې د کرکټ د ازموینې د افغان کرکټ بورډ د کورني کرکټ برخې له لارښوونې سره سمه پیل کړې او موخه یې د دې ولایت په کچه د 14 کلنو کم عمره لوبډلې جوړول دي. هدف دا چې دغه ټرایل کله تر سره کیږي، له دې نه وروسته به د لوګر په کچه تر 14 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله جوړیږي او کرکټ بورډ ته به ورمعرفي کیږي. موږ خو په بار په خپلو پیغامو کې دا ویل دي څوک چې د کرکټ سره مینه لري، کرکټ ډیر زیات سخت ده، پوره وخت ورکول پکار دي، د وخت ورکول ترڅنګ پوره خواري کول پکار دي. د لوګر د کرکټ د 14 کلنې لوبډلې روزونکي هم د دې ازموینې هدف د لوګر او هیواد د کورني کرکټ په برخه کې د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول او د کورني کرکټ لا بډایه کول دي. نن د لوګر ولایت د 14 کلونو کم عمر هلکانو لپاره یعنی موږ ورته د کرکټ په اصطلاح انډر 16 یا زیر 16 ساله دغه هلکانو امتحان یا ازموینه اخلو. نو دې کې دوی نه موږ تقریبا د کیم لپاره دوه منتخب لوبډلې جوړو، بیا په هغه په خپل منځ کې تمریناتي سیالۍ یا د ازموینې سیالۍ ترسره کوي. د هغه نه بیا د لوګر ولایت لپاره یو کوشش کوو یو ښه لوبډله تیاره کړو تر څو یې زون ته ولیږو، هلته د لوګر په نمایندګي باندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې سږکال په دې ازموینه کې شامل لوبغاړي ټول له 14 کلونو کم عمره او د دې ولایت اوسیدونکي دي.